پوهیږي انسان ولې غریبیږي؟ 14 هغه علتونه درته نن ښایم چې انسان له غریبۍ سره مخ کوي او له شتمنۍ څخه محروم کوي. د غڼې تار یا جاله پرېښودل په کور کې دا د غریبۍ تر ټولو غټ علت دی. د جنابت په حالت کې ډوډۍ خوړل او یا هم باندې ګرځېدل دا هم د غریبۍ تر ټولو غټ علت دی. د خځلو پرېښودل او یا هم کور ناپاک ساتل دا هم د غریبۍ تر ټولو غټ علت دی. په دروغو باندې قسم خوړل په هغه حالت کې چې په حقیقت باندې پوهیږي هم مګر بیا هم پرې سترګې پټوي دا هم د غریبۍ تر ټولو غټ علت دی. زنا او لواطت کول هم د غریبۍ تر ټولو غټ علت دی. خوب کول د مازدیګر او د ماښام ترمنځ یعنی د مازدیګر د لمونځ نه وروسته تر ماښامه پورې که په دغه ټایم کې څوک خوب کوي دا هم د غریبۍ تر ټولو غټ علت دی. حرص کول هم د غریبۍ تر ټولو غټ علت دی. خوب کول د لمر ختلو نه مخکې یعنی د سهار د لمانځه نه وروسته ځکه په دغه وخت کې الله تعالی د ملایکو په واسطه خپلو بندګانو ته رزق ویشي. که څوک په دغه وخت کې ویښ وي نو ښه رزق به ورته ورسیږي او که څوک ویده وي نو د رزق څخه به یو څه محروم شي. په خلکو تکیه کول او په الله تعالی باندې توکل نه کول دا هم د غریبۍ تر ټولو غټ علت دی. د الله تعالی په مخلوقاتو باندې رحم نه کول که هغه انسان وي او که حیوان وي دا هم د غریبۍ تر ټولو غټ علت دی. ډیر دروغ ویل حتی تر دې چې تا پرې عادت کړی اوسي دا هم د غریبۍ تر ټولو غټ علت دی. ډیره موسیقي اورېدل دا هم د غریبۍ تر ټولو غټ علت دی. که یو څوک له تاسو څخه خیرات غواړي او تاسو هغه تش لاس ولېږئ دا هم د غریبۍ تر ټولو غټ علت دی ځکه چې ستا ادرس هغه ته الله تعالی ورکړی و. که دا خبرې مو په ځان عملي کړې نو زه در سره ژمنه کوم چې په ژوند کې به هم له غریبۍ سره مخ نه شئ.